تریخ حقیقت دی له حقیقت نه به مو خبر کړي. دا دوه ټوکه دی. شخصیت د ارواپوهنې په هنداره کې ښایسته کتاب دی. همدا ډول سهارنۍ ډالۍ دا هم یو ښایسته کتاب دی. انګیزه او موخې، توره ارواپوهنه چې دا کتابونه که ما راوښتي دوباره نه. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو لیدل چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاست. پوهېږي چې کاټن خو را رسېدلی دی، راځئ چې په ګډه خلاص کړو. ښایسته بوی ته نه راخېږي، باور مو وشه. ډېر په زړه پورې کتابونه را رسېدلي دي، ټول په زړه پورې دي. خو دا کتاب ایمان پلورونکي دا تر ټولو زیات غوره داستان دی او تر ټولو غوره ناول دی چې دغه کتاب له پاڼې ښایسته بوی راځي. خو بیا دې یوه خبره وکړم چې دا کتابونه یوازې هغه چا ته رسېږي چا چې مخکې له مخکې نوملیکنه کړې وه ورته، هغوی ملګرو تر ټولو زیات چانس لري چې هغوی نوملیکنه کړې. زه به دا کتابونه ټول په دې اونۍ کې هغوی ته د پوسټ له لارې ولېږم ورته. لومړی کتاب ایمان پلورونکي چې ډېر په زړه پورې ناول دی، ما یو ځلې لوستی دی. انسان د معنا پلټون دا خو ما نه دی لوستی، خو فکر کوم ډېر ښه په زړه پورې کتاب دی. او د هغې تر څنګ د ایمان پلورونکي چې دی دا لومړی جلد و، هغه چې دی دویم جلد دی، په بښنې سره هغه لکه چې دریم جلد دی، دا دریم جلد دی. ایمان پلورونکي ډېر په زړه پورې یو داستان دی او دا چې دی خبرې وکړه چې ګټونکی شي. او له هغې وروسته ټال ناول دی، له هغې وروسته لوړ همت په زړه پورې کتاب دی. د کونډې زوی ناول دی. همدا ډول د ځان مدیریت ښایسته کتاب، ډېر وړوکی، ډېر په زړه پورې. که نړۍ بدلوي ډېر په زړه پورې کتاب دی. له هغې وروسته دا کتاب دا ناول چې ساری په افغانستان کې نشته دی، تر ټولو ډېر لوستل شوی ناول. وروستی ولسمشر هغه هم ډېر دردونکی دی، که څوک یې ولولئ د تریخ حقیقت دی له حقیقت نه به مو خبر کړي. همدا ډول دا دوه ټوکه دی. شخصیت د ارواپوهنې په هنداره کې ښایسته کتاب دی. همدا ډول سهارنۍ ډالۍ دا هم یو ښایسته کتاب دی. انګیزه او موخې، توره ارواپوهنه چې دا کتابونه که ما راوښتي دوباره نه پیدا کېږي، ما چې څومره ولټول دوباره مې پیدا نه شو کړلی ډېر کتابونه. سهارنۍ ډالۍ بیا هم هغه کتاب دی. انګیزه او موخې، ذهنیت جوړونکي خبرې دا هم بل ټوکی دی. پر ځان مین شه دا هم دوه ټوکه دی. درې ټوکه دی، تقریبا څلور ټوکه دی. دا څلور ټوکه راغلی. ښه، له هغې وروسته چې دی دا کتاب د باتورو احرام ډېره ښایسته پښتۍ لري، خو په منځ کې به وګورو چې څه لیکل شوي دي بیا. او بل چې دی د ځان مدیریت، خو دا مخکې مې وویلې، ذهنیت جوړونکي کیسې. او له هغې وروسته دا هم همدا ډول ذهنیت جوړونکي کیسې دی. د ماشومانو د بریا راز، د ځان پیژندنه، او دا چې دی خپله امپراتوري جوړه کړه. او له هغې وروسته څه دی د ایمان پلورونکو دویم ټوک راووتلو پکې. دا کتاب چې دی منظم اوسه، دا هم همدا ډول منظم اوسه، ته ګټونکی په زړه پورې کتاب چې تر ټولو ډېر پلورل شوی، ډېر ملګرو غوښتنه کړې وه. دا هم ته ګټونکی دی، یوازې پښتۍ فرق کوي، نوره څه ستونزه پکې نشته دی. ځان مدیریت بل هم راغلی دی ورسره اضافه. دې کې چې دی د مافیا په جال کې یو مافیایي ناول دی. همدا ډول دا چې دی وروستی سمستر یو ناول دی، دا دوه ټوکه راغلی دی فکر کوم. یو د هغې وروسته راز په راز کې لیکوال اجمل خټک. ښه ملګرو، دا خو ټول هغه کتابونه شو چې را رسېدلي دي او ډېرو ملګرو ورته مخکې له مخکې غوښتنه کړې دی. هغوی تر ټولو خوش چانسه دي. هغه ملګرو چې غوښتنه کړې وه، زه به ټول ته هغوی ته دا کتابونه یو دانه د ځای نه په ګډ کوم، له خیره ورته لیږم به یې. په دې اونۍ کې به انشاءالله دوی ته ټول ته خپل کتابونه ورسېږي. او که چیرې تاسو هم غواړئ په راتلونکي کې تاسو لپاره نور کتابونه یا همدغو کتابونه یا نور کتابونه ستاسو خوښېږي په ټول یوروپ کې چې تاسو په هر ځای کې ژوند کوئ، زه کولی شم تاسو ته یې در ورسوم. زما یوازینۍ هیله او موخه همدغه دی چې زه وکولی شم په
که افغانستان کې څه هم مونږ هلته کتابتونونه لرو، مونږ هلته کتابونو ته لاسرسي لرو، خو په یوروپ کې دغه څه نشته دي. په دې ډول باندې فکر نه کوم څوک کار هم وکړي. زما یوازینی موخه همدغه دی چې زه خپلو هیوادوالو ته، خپلو پښتنو ته، خپلو افغانانو ته خدمت وکړم، هغوی ته کتابونه تر کوره ورسوم تر څو مطالعه وکړلی شي. ښه ملګرو، زه همدا شېبه له کار نه راغلی یم او لا تر اوسه په ځای کې ناست نه یم، خو لومړی مې چې وغوښتل کتابونه معرفي کړم، تر څو چې کتابونه ما ته ډېر ارزښت لري.